الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اتبع سنته وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستانو نن موږ او تاسې سورة التکاثر زده کوو. نو په درس شروع کوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الهاكم حمزه د لام سره پر ها باندې یو الف مد کوم. کاف وایم، البته د کاف پیش صفا وایم، کونه وایم. مثلا الهاکم ندی، الهاکم کو، کاف پیش کو. میم د تا سره جنګوم، پر تا باندې وخت تیروم د شت په خاطر. بیا کاف یو الف کشومه ځکه الف مده دی. بیا د ثا پیش صفا وایم، یعنی ښکاره کوم، معروف وایم، مجهول نه وایم. او په پای کې د را اواز ښکاره کوم، خو را به ډکومه. ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر ثر ثر توجهو کی در آواز. ألهاكم التكاثر په دې ټول آیات کې یوازې را ډکول کېږي. ح د تا سره جنګوم، تا یو الف کشومه. حتی زا د را سره جنګوم، را ډکومه. زور زور تو تا پیش تو تو مول میم د لام سره جنګوم. مول میم چې کله وایاست توجه وکړئ چې پیشه صفا وایاست، یعنی مجهول نه کوي. مجهول څه معنی؟ یعنی معروف نه وي، صحیح ښکاره نه وي. مثلا مل ونوایاست، زور تو مل نه دی، زور تو مو، زور تو مول مقابر. د میم زور چې مې ویل، قاف یو الف کشوم او قاف بیا ډک وایم. په پای کې با د را سره جنګوم او را بیا تشه وایم. البته که چې کله وقف کوم، یعنی درېږم. زور تومول مقابر توجه وکړئ، بیر. حتی زرتم المقابر کاف د لام سره جنګوم، لام یو الف کشوم. کلا کلا سین د واو سره جنګوم، پر واو باندې لین کوم، یعنی نرمی کوم. سوف سوف تا د عین سره لام جلا وایم، میم او واو سره جنګوم، پر واو باندې یو الف قدر مد کوم او د نون اواز ښکاره کوم. تعلمون كلا سوف
تعلمون ثم ساده میم سره جنگوم پر میم باندې غنا کوم ثم كلا سوف تعلمون كلا لو لام دا واو سره واو باندې لین کوم كلا لو تعلمون علم اليقين توجهوا كي علم اليقين لا ترى را كوام البته دوما درجه لا ترى ون الجحيم کچیر تاسي په دغه آیات کې واو ته توجه ونه کوي نو د واو پیش سم نسی ادا کولای توجه وکړئ لا ترون الجحيم لام نرم تا نرمه را ډکوم واو د نون سره جنګوم پر نون باندې غونه کوم خو د واو پیش زه صفا وایم ښکاره کوم لا ترون الجحيم جیم چې مې کله وویل حیم دا یو الف کشومه ځکه چې دلته یای مده راغلی ده او په پای کې د میم آواز ښکاره کوم لا ترون الجحيم بیا توجه وکړئ لا ترون ګورئ ون الجحيم ثم لترونها عين اليقين عين چې د یا سره جنګوم پر یا باندې یا لین کوم نون د لام سره جنګوم یا جلاوم او قین چې وایو دلته یا مدسته دلته یو الف مد کوو او په پای کې د نون आवाज ښکاره کوو ثم لترونها عين اليقين ثم تا د سین سره جنګوم د تا پیش صفا کوم لن د لام پیش لن پر نون باندې غونه لتسألن يومئذ عن النعيم عن النعيم ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم.